د مقاومت جبهې په پروان کې د دوو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د مقاومت جبهې ادعا کوي چې په پروان کې د طالبانو پر یوې پستې د دغه جبهې د ځواکونو په برید کې 2 تنه طالب جنګیالي وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د مقاومت په جبهه کې یوې باوري سرچینې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله له هشت صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې دغه برید نن ماسپښین شاوخوا 3 بجې د هغوی په 11مه د باګرام ولسوالۍ د 2 سړکه په سیمه کې شوی. سرچینه زیاتوي چې د مقاومت جبهې ځواکونو لومړی د طالبانو دغه پسته په راکټي برید سره په نښه کړی او وروسته یې له طالبانو سره نښته کړی، خو د سیمې اوسیدونکو یوازې د جګړې او له سپامونو غږونه اورېدلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د هوا په ګرمېدو سره داسې ښکاري چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو ضد وسله والو ډلو د دغې ډلې د جنګیالیو پر وړاندې خپل چریکي بریدونه بیا پیل کړي دي. د یکشنبې په ورځ د هغوی په 10مه هم د آزادۍ جبهې ادعا کړې وه چې د کابل د 11مې حوزې اړوند د خیرخانې په 315 سیمه کې د طالبانو پر یوې پستې د دغه جبهې د ځواکونو په برید کې 2 طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.